مجاهدینو عام ولس ته ټول وخت زموږ دا پیغام دی چې باید مجاهدین خپل نیک سلوک وکړي. موږ په ټول وخت کې د هغه وخت چې اوله پله موږ جهاد را شروع کړی تر دا اوس پورې موږ به هغه مجاهدینو ته ویلی چې په یو مسجد کې مو وتا کړي یا په یو کوټه کې بېدېږي او یا د یو سرای د تلاشي دغه ضرورت یې په سرای کې تلاشي کوي. نو اوله پله پر ځان باندې دا را ارزوي چې په دې کور کې زما مور، زما پلار، زما خپل کوروالا او زما اولادونه په دې کور کې دي. په دې سره باید په څه طریقه باندې سلوک وشي. خپل پر ځان باندې دا ومنله چې دا سلوک په دا طریقه باندې مناسب دی، نو باید هغه څنګه سلوک وشي. اوس مو ټول مجاهدینو ته دغه پیغام دی چې هر کور ته ورځي نو په هغه کور کې دا پر ځای چې په دې کور کې زما پلار، ورور او زما ناموس او زما مور په دې کور کې او زما اولادونه په دې کور کې باید څنګه سلوک وکړم. او ولس ته مو دا پیغام دی چې د مجاهدین د بهر څخه نه دي راغلي، دا مجاهدین د دغه ولس اولادونه دي. نو چې هر کور ته ورځي دا د دغه ولس د امنیت لپاره دا ترتیب دی، د ولس د اصلاح لپاره دغه ترتیب دی. نو دوی دې هم لبیک ورته وایي او همکاري دې ورسره وکړي. کوم شی درته معلوم وي په دغه کور کې په بل کور کې هغه شی دې ورته په نښه